د اسد 28مه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 89مه کلیزه د هیواد په ټولو ولایتونو کې ولمانځل شوه. دغه شانداره ورځ د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې ولمانځل شوه. په ننګرهار کې چې د خپلواکۍ د جشن مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، امنیتي مسؤلین وایي د خپلواکۍ جشن د ښې لمانځنې لپاره له وړاندې امنیتي تدابیر چټک کړي وو څو خلک وکړی شي په ارامه فضا کې خپلې خوښۍ ولمانځي. د جلال آباد ښار ګڼې څلورلارې او هټۍ د خپلواکۍ د اخیستونکي غازي امان الله خان پر تصویرونو د هیواد په درې رنګه بیرغ ښکلي شوي. که څه هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو سره امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي، خو خلک وایي په ننګرهار کې د خپلواکۍ ورځې سږني مراسم تیرو کلونو ته بې ساري وو. دوی خوښي ښایي چې د خپلواکۍ ورځې د جشن مراسم په خوشحاله او ارامه فضا کې ولمانځل او په دې برخه کې د امنیتي مسؤلینو هڅې ستایي. په خبره یې د دې ورځې لمانځل به په خلکو کې ملي احساس ژوندی کړي. دا زمونږ د یووالي ښکارندوی ده او هغه زمونږ د افغانستان هغه دښمنان، هغه پردی جاسوسي شبکې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او زمونږ د خپلواکي غواړي چې زمونږ خپلواکي د تاثیر لاندې راولي، دا هغوی ته یو غاښ ماتونکی ځواب دی. ډېر زیات خوشحاله یو. تیرو کلونو نه ډېر ترتیبات راغلي دي ځکه چې دغه کوم ځوانان چې دلته راجم شوي دا دلته دغه ورځ لمانځي. د امنیت د لحاظ هم ډېر ښه امنیت هم نیول شوی دی، تدابیر ډېر زیات نیول شوي دي. ننګرهار ته په دې وروستیو کې له ګاونډي پاکستان هم افغان کډوال راستانه شوي. دوی خوښي ښایي چې سږکال د خپلواکۍ ورځ په خپل هیواد کې لمانځي. زمونږ راغلي پاکستان نه دا کال مو شو، دا اول جشن دی زما په افغانستان کې چې دا زه بنوم. نو زه دلته خوشحاله یم. زه د ټولو مننه کوم چې زما جشن خوشحالۍ دی، بېګا زه په زړه زما زه ډېر سخت خوشحاله یم. پوره 98 کاله وړاندې غازي امان الله خان له انګریزي ښکېلاک څخه خپلواکي ترلاسه کړه. له هغې راهیسې بېلابېلو واکمنیو کې د خپلواکۍ ورځې مراسم کله ګرم او کله کمرنګه لمانځل شوي، خو اوسني افغان ځوانان هڅه کوي نوي نسل ته له پیغامونو سره دغه ورځ په ولسي بڼه یاده وساتي. دغه ویاړلې ورځ هر کال د اسد په 28مه په مرکز کابل او په ټولو ولایتونو کې په شانداره مراسمو سره لمانځل کیږي.